چې د سورت یاسین په فضایلو کې چې څومره حدیثونه راغلي دي هغه ټول ضعیف دي، ټول کمزوري دي او یا موضوعي منګړت دي، سوای د یو حدیث نه چې هغه د علماو اختلاف دی، بعضې ضعیف کوي بعضې حسن کوي، او هغه دا چې کله په یو کس باندې زنکدني نو د هغه په خوا کې سورت یاسین وایي چې زنکدن پیدا نه دي ویلي چې مړي په قبر کې پروت وي سورت یاسین په وایي، نه په قبر کې چې پروت وي سورت یاسین په وایي د دې څه فایده نشته، او چې کله دی مړ کېږي او ستا د تلاوت اوري نو فایده به وله ورکړي. حکمت پای کې علما دا ذکر کوي سورت یاسین دې ذکر ویل چې په دې سورت یاسین کې د جنت باس دی، د آخرت تذکره پکې ده. نو کله چې دا مړ کېدونکی ده چې مړ کېږي او زنکدنې دی دی چې کله دا آیتونه واوري نو د الله سبحانه وتعالی نه امید پیدا شي. او حدیث کې دا راځي چې د مرګ په وخت کې په الله باندې څنګه ګمان کوي نو الله به سره هغه شان کوي. نو د هغې دپاره سورت یاسین دغه ذکر ویله کېږي. باقي سورت یاسین په قبرونو باندې ویل او په مقبرو کې ویل دا بدعت دی، او صرف سورت یاسین نه بلکې قرآن هر حصه د قرآن دا په مقبره کې ویل دا ناروا دي. دلیل وی دلیل وخی دا بس دا سادگان دی منگ تو وی دلیل وخی سوکی چی کئی دلیل باغا خی که سوکی چی نکی دلیل باغا خی سوکی چی کئی دلیل بخی نو بس بکی منگ تو وی تا دلیل وخی چی نشتی نو منگو تایی چی مو خوب اصل بانیو. اصل داری چی عباداتو کی توقیف تی دزان نا با عبادات نکی منگ نشو کوله دا دزان نا منگ دزان نا قرآن با مقبرو کی نشو ویلی تاسو وایشتی با دلیل وخی هاتو برهانکو. قرآن کی حدیث کی د صحابه کرامو نه د سلور امامانو کی چا ویلي چا خو ثابت کې کنه چې ټول ورځ موږ دا وو زموږ په ملک غټه خبره ده چې موږ د چا په مذهب یو د امام صاحب په مذهب یو. نو چې د امام صاحب مذهب خو په دې مسله کې ولټوي کنه چې آیا امام صاحب دا ویلي دي چې قبرونه لاړ شي او مقبرو ته لاړ شي ولته تلاوتونه کوي. امام صاحب چې دا خبره کړې به دې کې د امام صاحب مذهب ته نه ګوري، بیا په دې کې به د علاقې رسم او رواج ته ګوري. او اصل وجه دا ده، اصل خبره دا ده چې ټول د خواهشاتو تابعداري ده، د امام صاحب تابعداري پکې هم نشته. د امام صاحب هسې راټینګ کړی دی حقیقت ته چې وایم په هغې څه دلیل دی چې اصل د خواهشاتو تابعداري. ډېرې خبرې چې کله امام صاحب یو خبره کوي او زمونږ د رواج خلاف او زمونږ د ټولګي خلاف نه بیا د امام صاحب خبره هم نه مني. داسې ده که نه ده چې امام صاحب چې د تعویض دا مسله بیان کړې ده نه ده. امام صاحب چې ته ویلي چې قبرونو درګاون له ځئ نه. امام صاحب چې ته ویلي چې د نظرانې منښت د غیر الله په نوم کوئ. امام صاحب چې ته ویلي دي یا علي مدد. امام صاحب چې ته ویلي یا رسول الله مدد. یو ځکه هم نه دي ویلي. نو بیا څنګه دوی دا دعوه کوي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو؟ د امام صاحب مذهب ورته هله رایاد شي که چېرته موږ د قرآن او حدیث مسله بیان کړو نو دی به د قرآن او حدیث په مقابله کې څه شعور را شروع کړي موږ د امام صاحب په مذهب. په دې ځای کې ته رایاد شي امام صاحب مذهب. عقیده کې درته نه دی یاد. په عقیده کې کله وایي زه پلانی یم او زه پلانی یم چې ته د امام صاحب عقیده خو مو وګوره کنه چې د هغه عقیده څنګه وه چې عقیده هغه د قرآن او حدیث ثابته ده او د امام صاحب عقیده هم دغه کومه چې په قرآن او حدیث کې ده نو عقیده ولا نه مني. عقیده ولا نه مني. او خسپا وایي موږ په عقیده کې او په اصولو کې په ابو منصور ماتوریدي او ابو الحسن الاشعري پسې روان وو، بیا په ماتوریدي او په اشعري پسې روان. او په فقه کې د منځه او د اودس په مسایلو کې په چا پسې روان یو؟ په امام ابو حنیفه پسې. د منځه او د اودس مسله غټه ده که د عقیدې مسله غټه ده؟ د عقیدې غټه. نو په عقیده کې ولې امام صاحب نه مني؟ په عقیده کې ولې امام صاحب نه مني چې دغه ځای کې صرف مني؟ نو دې دوه کې یوه ده، یا ستا عقیده خرابه ده او یا د چا عقیده خرابه ده؟ د امام صاحب هغه کیدی نشي. نو پاتې یو شو د چا عقیده خرابه ده؟ ستا خرابه ده.
ستا عقیده خرابه ده ځکه د امام صاحب عقیده نه مني یعنې دا چیلنج دی د اوس نه د قیامت ته پورې نور چې د مغرب باندې راوخیږي د هغه وخته پورې دا چیلنج دی څوک دې ما ته ثابته کړي دا کم شرکیات او بدعیات او خرافات چې زموږ په ملک کې کېږي چې دا امام صاحب خو ولې دې څوک دې ثابت کړي ما تاسو ته نور به د مغرب نه راوخیږي خو څوک یې نشي ثابتولی بیا د څه شي چغې وایي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو نو قرآن په مقبره کې ویل څه دي ناروا دي حدیث کې دا راځي رسول سلم دا وایي د خپلو لا تجعلوا بیوتکم مقابر د خپلو کورونه مقبرې مه جوړوئ قرآن پکې وایي ګوره که عقل الله چاله ورکړی پوه شوي د خپلو کورونه مقبرې مه جوړوئ مطلب دی چې په مقبرو کې تلاوتونه نه کېږي تاسو کورونو کې تلاوتونه کوئ که تاسو په کور کې هم تلاوت نه کوئ نو ستاسو په کور کې او په مقبره کې څه فرق پاتې شو او دا زموږ په دې ملکونو کې چې کوي دا سورت یاسین راغستی دی زنانو د ځان سره او سحر سحر رواني او دا اومه ده او دا درېیمه ده او دا څلوېښتمه ده ما انزل الله بها من سلطان د الله په شریعت کې په دې باندې څه دلیل نشته دغه ختمونه او دغه شان دا ختمونه چې قاریان راجمع کړي او هغوی له سپارې ورکړي زموږ دا دوره تفسیر چې الحمدلله په نسبت د نورو دوره تفسیرو په دې کې ګوره فواید ډېر زیات دي صرف دا بعض به دا وایي چې بعض ځایونه پکې منځ کې پاتې شو ته د بعض ځایونو غم وړی بعض ځایونه به درته زه ووایم ترجمه به وکړم روانه خو دا چې کوم مسایل ته اوس ته بیان شو په دې دوره کې دا تا ته بل ځای کې نشي میلاویلی ما ته یو کس ووایي سوره بقره تاسو سره پاس یو میاشت کې ختمه کړه ما ورته وایم عبدالله بن عمر په 9 کالو کې ختمه کړې وه په 9 کالو کې عبدالله بن عمر رضی الله عنه صرف سوره بقره ختمه کړې ده او ما ورته پوره قرآن چې دی نه په میاشت کې ته یو کړ وباسو ختم یې کړو خوشحاله یو موږ څه ختم کړو قرآن په دې قرآن کې سوچ کول غواړي د دې نه فواید او احکام راویسته غواړي خبره ما څه کوله د ختمونو ده دا چې قاریان راجمع کړي دا هم نشته زموږ په شریعت کې او دا مزیدي مړ پلانې دی او قرآن پسې پلانې وایي مړ پلانې دی او قرآن پسې هغه پلانې وایي چې هېڅ هم نه دی بلکې بعضو قاریانو او مولیانو هغه ټیکهداران دي څه دي دلته مې ټیکهداران لیدلي که نه دا ټیکې ونیسي بیا هغې له کسان بوځي نه غټ کس سره خبرو کې د چا چې کاري چې ماله به په یو کس باندې مثال کې 100 لیاله راکوي دی به دې کسان له څو ورکوي 80 لیاله او 90 لیاله ورکوي دا شان هلته هم دا مولیان ټیکې نیسي ګرځي کوم ځای کې مړی هغه بس ورغی بس موږ به ختم وکړو به دومره کې داسې ګپ نه لګوم وګورئ داسې دې لپاره نه کوم چې تاسو وخاندئ دا خبرې نه په چا باندې بهتان لګوم او نه مې د چا سره دا کار شتي دا زه تاسو ته هغه خبرې بیانوم کومې چې دي زموږ په ملک کې زموږ په علاقو کې نو د دې بعضو مولیانو خېټه غوړېږي د یو چا په مرګ باندې څوک مړ شي بس خوشحاله الله دې مړه کې مریم نه دی کېږي څوک هلکه چې مړ شي ته پې څه کړي دعاګانې ورته کوو چې الله دې له برکتي ژوند ورکړي برکتي ژوند خو موږ به څه کوو داسې کې نو دې ټیکه ونیسي هغې له به دې کسان راولي لکه مثال کې کسان یې راوسو 100 کسان 100 کسان به ختم کړي زه درته په الله باندې قسم خورم ما ته کسانو په خپله ویلي دي چې موږ به پکې ټیکې نیوې وروسته به توبه ویستو او موږ به ختم هم نه کوو هغه هلکانو ته مه وو چې بس هسې لږ وړقېږي راوړقېږي بس بیا راځئ هغه عیسه ورکړه او خپله به مې دې جیب ته واچو د الله په دین پورې ټوغې او لوبې دا خو د دوی سره به الله حساب کوي خو دغه عوام د هغوی هم دقه خوښ دي ګورئ دا ټیکهداران یې خوښ دي څوک یې خوښ دي دا ټیکهداران یې خوښ دي سوچه دین ورته بیانوه ورته وایه وایه که پلار دې مړ شو قرآن وایه
هسې قرآن وایه ستا د پلار پکې حصه ده که پلار دې مړ شو مونځ او اودس کوه ستا د پلار پکې هسې حصه ده دعاګانې د هغه دپاره ډېرې غواړه دا ورته رسي که چېرته عمره او حج وله کې وکوله که تا ځان دپاره کړی مخکې د هغه په نوم چې ته جومات جوړی چې ته کوی جوړی چې ته صدقه کې نه مطمئن کېږي خو چې دې ورته ووایي چې ختم وله وکړه دیګ باندې که دا شارټ کټ لار ده څه ده شارټ کټ په ټول ختم باندې څو خرچه راځي چا د اندازه شتي د سیپارو راځي کوم دی په دې 15,000 مو یې نه راځي نو په 15,000 کې قصه ټوله ختمېږي ښه نه ده په 15,000 کې او بیا به خلک یادوي چې پلانې په پلار مینو وګوره په پلار مینو په خلکو پسې قرآن وي دا خبره اورېدو کې هم ناشنا ده پلانې په پلار مینو په خلکو پسې قرآن وي كل نفس بما كسبت رهینه هر نفس به د هغه د عمل د لاسه قیامت په ورځ ولاړ حساب کتاب وسوږي دله بل څنګه قرآن وایي بیا دا نور ختمونه چې دي د خبرې نه خبره جوړه شوه دا نور ختمونه چې زموږ په دې ملک کې کېږي په غل پسې کوي په ډاکو پسې کوي او دا توپاني ختم دی او دا مرچکو والا ختم دی او دا پلانې ختم پلانې ختم زمونږ یو ځکې ته زمونږ یو خپل او د هغې نه والي ورکه شوې وه چې ته سجي کې پروګرام و زنانو هغې نه والي ورکه شوې والي به یې ګرانه و ډېره غوسه وه خفه وه ما ورته ویل مې زه الله به یې راښکاره کړي ته صبر کوه څه شوي وي مدرسه کې مو پیسې ورکړي دي او واړه پسې د مرچکو ختم کوي د مرچکو پیسې مې ورکړي دي وړوله وي نو ما د مرچکو په ختم بس وی به نه ته به هم وینې او که زه ژوندی یم زه به هم وینم چې د مرچکو دا ختم څنګه وي الله یې څنګه تباه کوي دا به کې اوس نومونه ایښودي شي توپاني ختم او مرچکو چاته نور نومونه معلوم دي تور صادر ختم د کاڼو ختم او دا ولې ځان نه نومونه ایښودي یو ختم هم په دې کې د رسول صم په زمانه کې نه او لازم به چې توری چې تورې رنګ د پکې بدل کوم بېکار خرابي داسې دوی ول هغه دغه جوړ کړی خبره ولا برابر کړي که نه تور چې وایي تور یو هغه چې کوم بیماري یا د چا څه مشکل هغه ویره دې کې بس حقیقتي ځکه چې بل رنګ نه یادوي کم رنګ یادوي تور رنګ یادوي دا ټول دې خپلې خېټې پې ساتي الله دې دغو ته هم هدایت وکړي او د عوامو ته دې هم الله هدایت وکړي او دواړو طرف ته چې دی نو مشکل دی څه اوبه خړي دي او څه مړي ړانده دي دواړو طرف ته مشکل دی صرف عوامو کې نه دی او نه صرف په دغه قاریانو صاحبانو او مولیانو کې دی صحیح د مولیانو او قاریانو کې خو دا بیماري شو چې دین یې خرڅ کړو خو هلته عوامو ته هم بیا زاره به دې شنه شي چې دا خبره نشته په شریعت کې خو دی به حق خپله بیانوي زمونږ هغه ویلي نه هغه به کوو نه دغه دی هغه به کوو نه تاسو ته خو ما قصه بیان کړې وه زمونږ دا ملګري هغه خبره کوله وي کلي کې مو باز د خلکو سره راغی په تعزیت کې چې دا دغه نشته دا ختمونه متمونه او دا قصې نشته ای تاسو کوئ وی ټول مې راټینګ کړي حق چې څوک بیانوي دغه څوک خبرې نشي کول نو دا ټول بیا مانه غلی شي وي چې بس ته صبر وکړه دا مولوي صاحب د الله راولي ستا به علاج وکړي وي دې کې چې ګورې مولوي صاحب راښکاره شو وایي چې څنګه راښکاره شو دوی په ورمات شو مولوي صاحب دا سړی دا بې ادبه دی وایي چې دا هېڅ هم نشته نو ته دې چې کار وکړه دی پوه وکړه زمونږ هم دماغ راوبیول او موږ سره هم څه شتي نه خو تا راته ویلي چې شتي اوس په دې هم پوه وکړه وایي مولوي صاحب پاسې وایي چې الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم دا شتي او بیا کېناست یا خلکو ما ته اوس ورکړه جواب کنه اوس پورې اوس هم ګرم ګرم کېدي هغه هم ډېر نر سړی دی هغه وایي زه پاڅېدم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نشتي خلک را ګرم شو چې داسې خبره شو چې دا نشتي نو ما چې دومره تاسو ناانصافي کوئ چې ما پسې را ګرم شو چې داسې خبره شو چې دا نشتي په دې مولا پسې نه ولې نه ګرمېږئ چې داسې خبره شو چې دا شتي دلیل وښایه د قرآن او حدیث نه صفا خبره وکړه واضحه چې کوم ځای کې داسې راغلي چې شتي نو خو صحیح د دې جواب خو دغه دی نو ته وایي شتي او هغه څه وایي هغه وایي نشتي نو په دې باندې خبرې نه ثابتېږي چې شتي
او نشتی او یا چې دی زمونږ مولوي صاحب به کول او یا زمونږ صحابیاق صاحب به کول. د سورت یاسین په فضایلو کې یو حدیث هم صحیح نشتی. دا محققین علما دا خبره کوي، کم چې محدثین دي د کوم تعلق چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو سره دی. او یو مشهور حدیث دی چې د هر شي زړه دی او د قرآن زړه هغه سورت یاسین دی. دا صحیح روایت نه دی. دا شان زموږ په دې ملکونو کې چې دا ختمونه کېږي د سورت یاسین د څو پېرې 4 پیرې دی؟ 4 پیرې 7 پیرې هر مبین باندې اذان او دې سره دا ختم شو چې څومره مبینه پکې راځي په هغې باندې اذان ویل دا ختم شو، بعض پکې 7 پیرې ووایي دا ختم شو، بعض وایي 4 پیرې ووایي دا ختم شو. دا اسانې لارې دي د قرآن د ختمولو چې دا کورنۍ لارې د خپل ځان نه یې جوړې کړي. دا ټولې کمزوري خبرې. دا بعض وایي چې حدیث وي چې خبره د ده نه خوښه او د دوی نه خوښه، نو دوی وایي چې دا خبره کمزورې ده. نه، دا موږ نه وایو، د امت علما او محدثین ټول دا خبره کوي چې دې باره کې صحیح سند ولا روایت نشته. نو چې صحیح سند ولا روایت نشته، زما اوس ته به څه کار دی چې د ځان نه به حدیثونه ثابتو؟ او رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ د غوږ کېدی من کذب علی متعمدا، چا چې په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړو فلیتبوأ مقعده من النار، نو دې په دنیا کې ځان له ځای بوکي، په کوم ځای کې؟ په جهنم کې ځان له ځای بوکي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبره کول بغیر تحقیق نه ده پکار.